د تقدیر په دې باب کې درې فرقې دي، درې قسمه خلک دي. دوه ګمراهان دي او یوه ډله په حقه باندې ده. یوه ډله د هغو ته ویل کېږي الجبریه، الجهمیه، جبریه جهمیه. دوی د تقدیر په اثبات کې دومره غلو کړې ده چې دوی دا خبره کوي جبریه جهمیه هغه فرقه ده چې د الله په تقدیر ثابتولو کې دومره غلو کړې ده تر دې چې دا عقیده جوړه شوې ده چې د انسان مجبوره دی، د خپل اختیار نشتی او دا څه چې پې کوي نو دا الله کوي. جبریه ورته ځکه وایي، جبریه ورته په دې وایي چې انسان مجبوره دی په دې هر څه باندې، بس الله چې څه وغواړي هغه کوي او د انسان خپله اراده نشته، نو انسان چې دا ګناهونه کوي دا پې هم الله کوي والعیاذ بالله. دویمه فرقه د ګمراهه هغو ته ویل کېږي القدریه المعتزله. قدریه معتزله دوی انکار کړی دی د هغوی د دې مسلې نه چې نه د بنده م اختیار شته، نو په هغې کې دومره غلو وکړه چې د الله سبحانه وتعالی د اختیار او مشیت نه منکر شو او دی ووایي چې څه بنده غواړي هغه کېږي، بلکې بعض خو پکې لا دا وایي والعیاذ بالله وی الله ته د بنده د کار هله پته لګي چې دا کار وشي، نور الله هم خبر نه چې دا کار به څنګه کېږي. دا دواړه ګمراه شو. دې بعضو یو طرف ته زیاتی وکړو او دې بعضو بل طرف ته زیاتی وکړو. دوی زیاتی په دې کې وکړو وی الله چې څه وغواړی کېږي، دا خبره خو صحیح ده، خو د بنده سره اختیار نشته، نو بنده مجبوره کو چې دا څه چې کېږي دا الله کوي، دا ګناهونه چې دا بنده کوي او دا چې بندګي کوي که هر څه کوي دا پې الله کوي. دلته یې زیاتی وکړو. هغه نورو د دوی په مقابله کې دا وایي چې نه د بنده سره اختیار شتي، نو دومره زیاتی پکې وکړو چې د الله اختیار او مشیت یې بلکل ختم کو. بنده خود مختاره دی چې څه غواړي هغه کولی شي، بلکې الله ته خو دا پته هم نشته چې دا بندګان به څه کوي او څه کېدو واله دي. کله چې هغه حادثه راپېښه شوي بیا الله ته پته ولګي. نو موږ دا خبره کوو چې درېیمه فرقه چې کومه په حقه ده هغه فرقه ده چې هغو ته ویل کېږي اهل السنت والجماعت، هغو ته ویل کېږي اهل الحدیث، هغو ته ویل کېږي سلفیان. حقیقي اهل السنت والجماعت هغوی په منځ کې دي. هغوی دا خبره کوي د جبریو ته چې د دې انسان هم اراده شتي، الله په هر څه نه کوي، د انسان خپل اراده هم شتي. دلیل پې څه دی؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره. بعض په تاسو کې دنیا غواړي، بعض په تاسو کې آخرت غواړي. دا چې غواړي خو اراده ده که نه، نو د دې انسان مجبوره نه دی محض، د انسان هم اراده او مشیت شتي او د دې اراده او مشیت ته لاسې الله رانیسي. دا عقل د دلیل پې وال، دا عقلي دلیل دی. که چېرته د انسان اراده نه وی نو بیا خو الله چې دا کوم کسان جهنم ته بوځي بیا خو سره الله ظلم کوي، ځکه چې د انسان اراده نشتی، اختیار نشتی او انسان مجبور دی هغه څه به کوي چې څه الله لیکلي دي، نو بیا خو دا انسان چې جهنم ته ځي او عذاب ورته میلاویږي بیا دا څه شو؟ بیا خو دا ظلم شو والعیاذ بالله. نه د بندم اختیار شتی. هم بعض کارونه داسې دي چې پای کې د بنده بلکل اختیار نشتی. انسان ته په خپله پته لګي. دا خبره موږ محسوسوو، موږ چې دا خوراک او څښاک کوو په خپله ارادې کوو که نه کوو؟ د الله د ارادې نه بعد زموږ اراده پکې که نه وي. یاره وایي زه غواړم چې روټۍ وخورم، زه غواړم چې اوبه وڅښم، زه غواړم چې ودرېږم، زه غواړم چې کښېنم. دا اراده ده که نه د انسان؟ هم بعض کارونه دي چې پای کې زموږ اراده نشته.
لکه اوس یره په موږ باندې راشي پای کې زمونږ اراده شتي نشتي یا په موږ باندې یخ رالی وشي سم یخ رالی وشي یره دغه راوړه کمبل راوړه چې په ځان یې واچوم په دې کې زمونږ اختیار نشته دا خبره خو محسوسي خو واضحه ده هر چې دا بله فرقه ده کم چې وی ټول اختیار ده د انسان دی او والعیاذ بالله د الله مشیت بالکل ختم کړی دی نو په هغوی باندې رد دا دی چې صحیح د انسان اراده شتي خو د انسان دا اراده د الله د ارادې نه لاندې ده انسان یو کار غواړي دا خبره صحیح ده اراده شتي خو د انسان دا غوښته کافي نه دي که انسان یې وغواړي خو دا د هغه وخته پورې نه کېږي چې څو پورې الله نه یې غوښتلي په هغې باندې دلیل څه دی وما تشاءون او نه غواړئ تاسو الا ان یشاء الله رب العالمین مګر که وغواړي الله ډېر کارونه ما ورته کول غواړو ډېر کارونه ما ورته کول غواړو خو کېږي نه داسې ده که نه ده ولې نه کېږي ځکه چې الله نه یې غوښتلي ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم الله وی که الله غوښتلی وی دا جنگ به دوی نه وی کړی دا اختلافات به نه وی پیدا شوی داسې کې د الله اراده او مشیت او د انسان هر چې زمونږ اراده او مشیت دی نو زمونږ دا اراده او مشیت دا د الله د ارادې او د مشیت نه څه دي لاندې دي نو رد شو په دواړو فریقینو باندې هغه اولنی دا وی جبریه چې انسان مجبور دی موږ مجبور نه دی انسان خپل اراده شتي هغه دویمې دا وی چې بالکل د الله اراده او مشیت دې ختم کړو موږ وایو نه اصل خو د الله اراده او مشیت د هغه وخته پورې بندې او کار نشي کولی او نه کیدی شي چې څو پورې چا نه یې غوښتلی څو پورې الله سبحانه وتعالی نه یې غوښتلی بیا دا سوال چې د انسان چې دا ګناهونه کوي نو د دې به څه وایو موږ به دې دا وایو چې د انسان خپل اختیار او خپل اراده شتي ځکه ګناهونه کوي الله په قرآن کې څه وایي لمن شاء منکم ان یستقیم په تاسو کې چې څوک غواړي نیغې لارې ته راوړېدی شي څوک چې غواړي زما او ستا اراده ده څوک چې غواړي هغه نیغې لارې ته راوړېدی شي وهدیناه النجدین الله وایي ما انسان ته څو لارې ښولې دي دوه لارې الله ښولې دي بیا موږ له عقل را کړی بیا موږ له اراده را کړې ده الله موږ هسې نه رانیسي چې بس الله موږ راونیوو حساب کتاب را سره شروع هسې موږ سره حساب کتاب نه کېده حساب کتاب چې موږ سره کېږي نو زموږ اراده ده زموږ اراده شتي د هغه ارادې په رڼا کې چې هغه د الله د ارادې لاندې ده موږ دا کارونه کولیږي ورسېدي په دې مسله کې نو څو فریقه دي درې دوه ګمراه دي او یو په حقه ده کوم چې ګمراه دي یو ته قدریه ویلی کېږي او دویم ته جبریه ویلی کېږي او د دواړه ډلې په ګمراهۍ کې دي والعیاذ بالله او یو ډله په حقه ده چې د هغوی دغه عقیده ده کومه چې ما تاسو ته ذکر کړه مختصر په دې کې ډېرې اوږدې خبرې دي خو ما تاسو ته خبره مختصر کړه او د تقدیر دا مسله ډېره حساس مسله ده